یقینا پرون مازدیګر نو وروسته تقریبا ماښام نږدې و. خو بنا بر هر تقدیر باندې یو څو خبرو ته توجه مو غواړم. یقینا د شاګرد او د استاد یو ډېر بهترین تعلق وي. الله قسم کوم چې په څومره ظاهري بدن ستړی و خو زما زړه ډېر خوشحاله و او چې دا هره ورځ به دا ساعت تېرېدلو نو زما زړه به خویده چې خدای بیا داسې یو ورځ د زوال راځي چې زموږ په دې ګلانو باندې بیا خزان راځي. نن چې الله د دې په برکت په دا کلي بهلې باندې رحم کړی، نن چې د دوی تلاوتونه د دوی ذکرونه او د الله پاک هغه خاص رحمتونو انوارات راغلي. یو طالب العلم یو ډېر ناشنا خوب ماته وویلې خو دې شم ویلی په دې ځای کې. یقینا چې دا داسې یو بهترین مجلسونه دي چې په دې مجلسو کې د الله سره تعلق برابرول دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق برابرول دي. نو عرض دا ورونو یاد ساتئ د خپل قرآن سره خیانت ونه کوئ او د دغه مظلوم ملت چې دا 40 کاله کړی دی او په لکونو لکونو شهیدان او د هغوی په سرو لاسونو باندې خدایه دغه کونډې پاتې شوي دي، د دوی د کونډو سره خیانت ونه کوئ او د هغو وړو وړو یتیمانو سره او د هغو شهداو چې هغوی خپل کتابونه پټ کړل، نن یې هم بخاري او مسلم او قرآن په تاقوت کې ایښي دي او مرګۍ ورته کتلی نه شي. والله یاد ساتئ چې اسلامي عبارت الله یو نعمت درکړه، د دغه نعمت ناشکري ونه کوئ او مشرانو که د ورځ د قیامت کې به الله د مظلوم ملت لاس د تاسو غاړې ته درچوي، د هغې مظلوم یتیم لاس به د تا غاړې ته درچوي. نن الله تا ته قدرت درکړی، نن الله تا ته رعیت در په غاړه کړی. دا یو امانت ده، دا یو امانت ده. اتق الله فیها، د خدای نه ویرېږه، د خدای نه حیا وکوه چې خدای درته د دغه امانت په تا باندې ذریعه د ګمراهۍ، ذریعه د عذاب د جهنم ونه ګرځي. قسم په الله چې دا کوم نظام چې الله مونږ ته راکړی نن په تمامه دنیا کې ساری نه لري، خو دا مونږ ته الله د چا د ځمکې مقابله کې نه ده راکړې، دا مونږ ته الله د پیسو مقابله کې نه ده راکړې، دا زمونږ د تنکیو شهیدانو په وینو باندې، د هغه فدایانو په وینو باندې، د هغې په تکړو تکړو وجودونو باندې، د هغه په بېوزله یتیمانو باندې، د هغه بېوزلو کونډو باندې الله مونږ ته راکړی. په دې خاطر باندې مشرانو، د وخت امیرانو، مسؤولینو ورونو خبره باخبر اوسېږه که ته هم د دغه اسلامي عمارت نه بده استفاده وکوې، په دې کې قومیت او تعصب او بلګرتیا وپالې، ته به د شهید د وینو سره خاین جوړ شې. الله به له تا نه په ورځ د قیامت کې پوښتنه کوي او امید لرم چې دنیا کې به الله له تا نه پوښتنه کوي. ما مخکې وویل چې مخکینۍ ادارې ولې خدای ختمولې، ظلم یې کولو، کبر یې کولو. ای د اسلامي عمارت خادمه، که تا هم کبر او ظلم شروع کړو بیا همدغه انجام د خپل ځان لپاره هم وګوره. نو درنو وروڼو یا ساتئ چې د خپل قرآن، د خپل اسلام، د خپل شهداو د وینو سره او د خپلو وړو وړو یتیمانو چې نن د هر کور کې د یتیمانو چیغې دي، د کونډو چیغې دي او هره ورځ فریادونه وي. څو ورځې مخکې یو یتیم راغی
نو والله اعلم ما پیژندلو نه خو چا ورته ویلي وو په زه مې مور راولېږم چې ده ته ورشه دی د یتیم غم کوي ما سره څه شی موجود نه و وایي دا ټوله روژه تېره شوې مونږ کور کې غوښه نه ده خوړلې او نه چا زمونږ پوښتنه کړې ده دې به داسې حالات دي نو دا وطن د شهداو په وینو مینځل شوی وطن ده دا د فدایانو په ټوټو د غوښو باندې سریښ وطن ده له هره ونه او هره تیږه او هره بوټی د هغه په وینو په ټوکرو باندې سره شوي دي نو خبردار الله پاک یو عظیم امانت در په لاس کړ دا د انسان په ذهن کې نه راتللو دا د نړیوالو په ذهن کې نه راتللو دا زما او تا په ذهن کې نه راتلل نن په ازاده فضا کې ناست یې او زما عسکر طالب العلم زما خدمت کې دې څنګ ته درېږم هغه وخت هم در په یاد کا چې شپه دې شپه نه وه ورځ دې ورځ نه وه قرآن ته ناستې اجازه چا نه درکوله او حتی تا ته به ګواښونه کېدل چې ای بلا خپل کفن ځان ته تیار کړئ تا ټیم ډېر کم پاتې ده هغه وختونه هم تېر شول چې زموږ طالب العلم به ونیولی شو سره تر غاړې به شهید شو موږ به دا حق نه لرلو چې خیر ولې شهید دی ګناه به یې سوي موږ دومره وس هم نه لرلو نن د دې عظیم نعمت شکر ادا کوئ نن د هغو شهداو د وینو سره جفا مه کوئ خیانت مه کوئ قرآن د عمل کتاب د په دې باندې عمل وکوئ دا ذریعه د دنیا نه بلکې دا ذریعه د آخرت وګرځوئ او بیا عاجز بنده خو ډېر کم توانه ده او ډېر عاجز ده دا تاسو چې کوم تکلیف کړی زحمت مو کړی علما طلبا د لوري لرې ولایتونو نه راغلي یئ چې عالم ته خو راغلی وایي چې پوه خو وایي زه خو په ځان باندې پوهېږم من اعلم که من دانم غیب باندې هم پوهېږم نه خدای تاسو یو شفقت و د تاسو یو کرامت و چې الله پاک مونږ ته توفیق را په نصیب کړلو په اخلاص باندې دعا وکړئ ډېرو وروڼو ډېرو خویندو ډېرو کونډو پیغامونه رالېږلي دي او ډېرو یتیمانو خپلې ژړا یې مونږ ته کړي دي مونږ ته دعاګانې وکوه او یقینا خلک ډېر بېوزله لري نو په کمال اخلاص باندې الله پاک جل جلاله ته سوال وکوئ الله ته زارۍ وکوئ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم اللهم تب علينا قبل الموت وارحم علينا عند الموت وسهل علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام ويا حي يا قيوم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين
ببقاء شريعة سيد المرسلين وبدوام إمارة أمير المؤمنين الشيخ هبة الله حفظه الله وأعانه. يا الله، يا رحمن ذات، یا رحیم ذات، یا اللہ دستا پیغمبر فرمائے چې داسې مجلس کې د عفو اعلان کیږي. یا اللہ دستا پکور کې پنانوات ناستیو پدې ځای کې سپین ږیري علما، طلبا، مسافرین، یتیمان، د شهداو وارثان، کونډې یتیمان دي. الله زموږ دعاګانې قبول کا. یا اللہ زمون دعاگانے قبول کا. یا اللہ زمون توبے قبول کا. یا اللہ زمون پا حالات باندے ورحمے گا. یا اللہ دا رمضان سپارشن پا نصیب کا. یا اللہ دا قرآن سپارشن پا نصیب کا. اللہ پا من باندے حجت مو گرزوے. یا اللہ سمر مریضان چی دی باہر کی دی و داخل کی دی اللہ ٹولو دا شفائی کاملی عاجلی نافع نصیب کا. یا اللہ خپل لاړې ورته شفا وګرځوې. الله ته ورته شفای کامله په نصیب کا. یا الله څومره چې خویندې ورونه راغلي الله په زړو کې حاجتونه لري، ټول خدای محتاج دي. الله ته د دوی په حاجتونو باندې خبردار یې. الله ټول شرعي حاجات یې پوره وګرځوه. الله حاجتونه یې پوره وګرځوه. الله مرادونه یې حاصل کا. یا الله د چا څومره لا علاج مریضان دي یا اللہ تو دا شفای کاملہ نصیب وگرزوا. یا اللہ دا چا بچیان دی نیک صالح بچیان ورطا نصیب کا. یا اللہ دا چا اولادون دی نیک صالح اولادون ورطا نصیب کا. اللہ دا چا کورون اوباد نبی کورون اوباد کا. یا اللہ طولو طلبائی کرامتا علماء کرامتا جزمون بیر احترام ساتلے. یا اللہ تو ورطا علم نصیب کا. یا اللہ تو ورطا عمل نصیب کا. یا اللہ تو ورطا اخلاص نصیب کا. اے کریم ذاتا سمجھ اسلامی امارت مشران دی اللہ تو دا ہدایت تو دا استحکام و استقامت نصیب کا. اللہ تو دا رشد و ہدایت نصیب کا. کہ دخپل مسلمانانو دخپل مظلومینو حق ہم ادا کی او دخپل اللہ حق ہم ادا وگرزی. یا اللہ دا یولوی امانت تا دا دی امانت تسلیمون ورطا پر آسان طریقی سرا خدا تو تا نصیب وگرزوا. اللہ دا ہر قسم مشکلاتوں نے حفاظت وکوا. یا اللہ من غریب خلقیو من مظلومیو یا اللہ گاوانڈی حوادونا منتظر رسی. اللہ زمون پا مظلوم خلق اللہ ہم درون یخشوی نگی. اللہ پا ہوئی بانے بمبارے کئی. یا اللہ منتاتا گیلکو یا اللہ منتاتا عرض کو خدا تیتا باو برباد وگرزے. یا دا چې څوکم زمون وطن ته دغه ضرر لاسونه غځوي ته خدای په فریبونه شنډ وګرځوي. لاسونه خدای لنډ وګرځوي. پښې خدای شلې وګرځوي. سترګې خدای ړندې وګرځوي. یا الله، یا الله د کریم ذاتې زمونږ هغه شهداو چې خاورو ته تکیاوې لګولې دي نن د هغوی کتابونه پاتې دي. نن د هغوی مورکۍ په سرو سترګو باندې زاړي. یا الله د هغوی په زړه د صبر پټۍ ولګوي. الله زمونږ شهدا مغفور و مرحوم و مشفوع وگرزائے. اللہ قبرون منور معطر وگرزائے. اللہ هغه پیدایان چې لا هم مورکۍ د قبر په ارمان ده، لا یې مورکۍ د هغې د جسد اطهر په ارمان ده، خو نشي پیدا کولی. یا الله چې هره ټوټه یې په هر ځای باندې لګېدلې ذریعه د رحمت یې وګرځوې. الله ذریعه د نجات یې وګرځوې. الله په ورځ د قیامت کې د شهداو د احد او د بدر کې نصیب وکوي. یا الله د هوا میندو ته د هغو بیبیانو صبر جمیل اجر عظیم نصیب وګرځوې. یا الهی خدای زموږ څومره یتیمان دي الله په هغوی د رحمت او شفقت سیوری خدای نازل کړي. الله پاک هغوی ته صحیح ثقافت تربیت نصیب وګرځوي. یا الله موږ ته توفیق نصیب کړي خپلو یتیمانو په سر د رحمت لاس کش کو. هغوی ته د ظلم تپیړې ورنکو. یا الله ته هم منتقم ذات یې. هغه کسان چې ظالمان یتیمانو سره ظلم کوي، د کونډو سره ظلم کوي، الله ته هادي او ته هدایت وفرمایا. یا الله ته قابل د هدایت نه خدا نسته او نابود یې وګرځوه، دې ذلیل او رسوا وګرځوه. یا الله چې دې وطن کې څوک هم د اسلام او د وطن دپاره خدمت کوي چې هر څوک په هر شکل په هر ځای کې ورته حافظ ناصر مددگار وګرځي. یا الله د دین او د اسلام او د وطن او د اتفاق او د قرآن دښمنان که هر څوک وي چې د هر چا په اشاره باندې وي، که د هر هیواد په اشارو باندې یا د تې تغا وګرځوه.
یا الله تی ذلیل وګرځوا، یا الله تی رسوا وګرځوا، یا الله په داسې لا علاج مرضوي اخته کا، الله د خپل کورو پرندونو باندې اخته کا. اے کریم ذاته، اے رحیم ذاته، مونږ خو بله لار نه لرو، مونږ تا ته خدای خپله ګیلې پیش کوو. یا الله مونږ تا ته خپله هغه عارضې پیش کوو. یا الله څومره علما، څومره مشایخ، څومره طلبا، څومره مهمانان راغلي دي، الله چې څومره عارضې تا ته راوړي دي، خدای عارضې پوره وګرځوه. الله زمون بچان خدای د دین خدمت لپاره قابلیت درته نصیب کا. الله د ټولو علماو، د ټولو مشایخو، د ټولو عوام ورونو خدای ته خدمتونه قبول وګرځوه، بچان نیک صالح او نیک عمله وګرځوه. ای الله زمونږ د محلي خو د طلبه کرامو ته ډېره همدردي وکړه، زمونږ خویندو، زمونږ ورونو، زمونږ وړو وړو ماشومانو به مازدیګر لمال طالبان د لاسه نیول، خپلو کورو ته به یې بول. یا الله هغه نقشه د حرمین عملي کړله. یا الهي خدایه دغه ټولو کورو کې برکات نازل وګرځئ، الله مشکلات حل وګرځئ، الله کورو کې اتفاق او اتحاد نازل کړي، الله مسافر سفرونه بې خطره وګرځئ، الله صدقې خیراتونه خپل دربار کې قبول وګرځئ. یا الله دغه طلبه کرام چې روان دي خپلو کورو ته په ډک لمن د علم او د عمل باندې واپس کړي، الله د ریا او د سمعت، د کبر د غرور نه یې ته وساتي، الله د بغض د عداوت او وطن پرستۍ، قوم پرستۍ او تعصب نه یې خدای ته وساتي. یا الله ټول نیکان صالحان وګرځئ. یا الله مونږ چې د کوم خدمت کې ډېر قصور ده، یا الله مونږ د قرآن حق ادا کولی نه شو، خدای څومره له مانه سهوه شوې وي، له مانه خطایي شوې وي، یا الله زمانه تقصیر شي، الله ته مونږ ته معافي نصیب کا، یا الله ته مونږ ته معافي نصیب کا، یا الله ته مونږ ته معافي نصیب کا. څومره علما کرام، څومره مشایخ عظام، څومره نور نظامي ورونه چې راغلي، مجاهدین راغلي دي، یا الله په عمرو کې برکات نازل کا، یا الله مریضان د صحت په نصیب کا، دې خدای حاجتونه پورا کا. زمونږ ته خاص مریضان طلبه کرام مریضان دي، الله صحت ورته نصیب وګرځوه، عافیت ورته نصیب وګرځوه. څومره عوام ورونه دي خدای مریضان د صحت په نصیب کا. یا الله تا ته سوال کوو، آخري بیا تا ته سوال کوو چې خدای مونږ د خیر سوال کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سوال کړی او دغه شر نه پناه غواړو چې رسول الله دې هغه څخه پناه غوښتې ده. یا الله زمونږ په حالاتو باندې ورحمېږه، اسلامي ایمان استقامت ورته نصیب کا. یا الله ته همدغه زمونږ د سر نه لرې مه کړې، الله پاکه دې زمونږ دپاره جاري ساري دائمي ولره. یا الله د دغه اسلامي نظام خدای رونق او رڼاګانې نورو هېوادو ته خدای وغځوي. الله لکه څنګه تا د اسلام د افغانانو بیرغ په تمامه نړۍ کې راپان کړه، یا د اسلام بیرغ په تمامه نړۍ کې راپان وګرځئ، یا د دې اثرات په ټولو کفري او په اسلامي هېوادوالو باندې واچئ. یا الله مونږ د هر ضرر دی ګاونډیو د نورو هېوادونو ته وساتئ. یا الله مونږ د خپل غنا نه مونږ ته غنا نصیب کړي، الله مونږ د خپل حلم نه حلم نصیب کړي. خدای مونږ خلکو دومره محتاجوي ما خدایه، خدای زموږ خپل وطن ته غنا نصیب کړي چې خلک مونږ ته راځي سوال وکوي. خدای نور مونږ د سوالونه، مونږ د احتیاجاتو نه خدای ته وساته. یا الله زموږ د علماو، زموږ د طلباو، زموږ د مدارسو، زموږ د مراکزو، زموږ د مساجدو، زموږ د ټولو مخلصینو مؤمنانو حفاظت وکوه. الله د دې خدمتونه قبول کا. څومره سپین ږیري عوام چې مونږ سره په دې ترجمه شریکان وو، یا د ته اجر عظیم نصیب کا، په دې هر قدم به دا د نیکۍ ورته نصیب کا، د هر آفاتو نه ته وساته. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى باران دې پر دعا وکړه. یا الله ای الهی خدا ته خو هغه ذات چې ته باران راوستونکی او دغه علم هم تا سره ده. یا الله ته باران د رحمت نازل وګرځوه، یا الله ته باران د رحمت نازل وګرځوه. اللهم اسقنا الغيث ولا، یا الله اسقنا الغيث، یا الله اسقنا الغيث. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعراء، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعراء، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعراء. یا الله تباران د رحمت نازل کا، الله په قدر د حاجت نازل کا. یا الله څومره معتکفین دي، یا الله هغوی د ستا په کور کې پراته دي، تا ته زاری کوي. خدا زموږ عادت د پښتنو دا ده چې د چا کور ته ورشو خدای خالي نه راشړي. یا الله زموږ لاسونه خالي مخکته کوه، الله رحمت را باندې نازل کا، حاجتونه پوره وګرځوه، د معتکفینو دعاګانې قبولې وګرځوه، د ماشومانو دعاګانې قبولې وګرځوه، د دې مخورو علماو، دیندارو، دیانتګارو خلکو ته دعاګانې قبولې وګرځوه. یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان، یا رحیم. یا الله په ټولو باندې ورحمېږه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.